و مشروطوب دلته تیر کړی دی هغه لوکي هر شي ته پاته ده دغه دپاره ورته تاسو مو سپورټ کړو زه بیا دوباره وډم د چا نه غواړم زه په دا جذبه ویلوړم ځکه چې ماته تاسو نه وره زه بیا هېڅ هم نشم کولی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو خادم یم او دا وخت تاسو د مو د فیسبوک پیج و یوټیوب ګورو. قدرمنو لکه څنګه تاسو له پاته ده چې د الیکشن هلې ځلې روانې دي مختلف کینډیډیټ سیاسي ګوندونو یا آزاد ویلوړ دي هغه خپل چې کوم دی کمپین مخ په وړاندې بوځي او دوی کوي. نن چې کوم دی یو ځل بیا مو حلقه پی کې 71 باندې نظر دی او راغلی یم د یو امیدوار سره کوم چې ډیر سماجی خدمات هم لري او هغه یو ځل بیا د 18 نه پس یو ځل بیا په 2024 کې کوم جنرال الیکشن دی پاکه دی باقاعده برخه اخلي باقاعده پکې حصه اخلي او موږ سره خبرې ترې کوو. خبره کوم د حاجي جهانگیر آفریدي مو سره موجود دی مختلف قسمه سوالات پې دنه کوو هغه جوابات پې موږ دنه غواړو او د انتخابي منشور د انتخابي کمپین ترجیحات مختلف قسمه کوېسچنې به یې کوو. نو د جهانګیر طرف نه ورځو. جهانګیر افریدي څو ورځې مخکې تاسو یو اتحاد وکړو د مسلم لیګ نون سره او د مسلم لیګ نون چې کوم کینډیډیټ و هغه تاسو په حق کې د سپردار شو تاسو سره باقاعده جهانګیر کاروان په شکل کې اتحاد وکړو. آیا دا اتحاد تاسو په کوم سوچ په کوم فکر باندې وکړو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو خادم صاحب د تاسو او د تاسو د ټیم ډیره شکریه ادا کوم چې راغلو موږ هم ټیم راکړه. دا د موږ د الوکې د بهترۍ دپاره او د الوکې د مفادو دپاره د شجیع ګل صاحب په مسلم لیګ کې ATPP کې 71 باندې اتحاد وکړه. په دا کې موږ د الوکې بهتري کتله او د الوکې د بهترۍ دپاره موږ دا قدم اوچت کړی دی. څومره اثرانداز کیدای شي د تو په سیاسي کمپین باندې؟ د دغه په دا خو مو ته هم ډېره ګوزه ځکه چې د مو کمپین او د مو هر څه سره یو په دوه باندې جوړ شولو. په هغه کې موږ په انې کې 27 کې شجیع ګل صاحب سپورټ کوو نو لکه د مو نه زیاته پیدا شجیع ګل صاحب هم راسېږي. صحیح. تاسو په هغه پریس کانفرنس کې وویل چې یاره د الیکشن نه پاس زه باقاعده په رسمي توګه باندې مسلم لیګ نون چې کوم دی هغه جوین کوم. نو په دا حواله مو ته آیا په رښتیا به جوین کوو که نه چې کوم دی تاسو به بیا مطلب سوچ ویچار نور هم کوو؟ د دغه باره کې خو به زه داسې وایم چې زه د پاکستان مسلم لیګ د کینډیډیټ چې کوم دی فقیر محمد صاحب هم ډېر بې حده مشکور یم چې هغه د موږ په هغه کې دزبدار شو. بل داسې به ته وایم چې شجیع ګل صاحب سره د نه مخکې مو سره تعلق سره به ته هېڅ هم نه وو و هغه دا سردار د یو عزت د مو جوړ کړو د عزت خو دې مولا را په سر کړه. نو زه چې مو ته په کور دي چې د الیکشن نه بعد په د پارټي کې سارا د ملګري شمولیت وکړم. جهانګیر صاحب درته وایي چې په 2018 کې جنرال الیکشن و باقاعده تاسو نمودار شو ډېر چې کوم دی سیاسي خدمات مو ته مخکې وو خو باقاعده ډول مو سیاست په 2018 کې باقاعده سټارټ کړو او هلې ځلې مو روانې دي. اوس پکې بیا تاسو په 2024 کې باقاعده الیکشن کنټیسټ کوو. کومه تجربه مو وشوه په د دومره کالونو کې او سیاست ته په نظر کې څه شی دی؟ خادم صاحب زه خو سیاست چې په 2018 کې راوتلی وم د خدمات او د عبادت په شکل کې ورته راوتلی وم چې دا د لوکي خدمات او زه عبادت ګڼم چې دا وشي. او د هغې نه بعد مو یو فاونډیشن چې سایه فاونډیشن په نومه باندې دی هغه باقاعده رجسټر دی د لوکي ډېر یتیمان دا هم نه چې په خپل قوم کې د قوم نه بغیر د ډېرو خلکو سره که زه مدد کوم. نو دا زه د عبادت په شکل کې دغه سیاست له راوتلی وم او کې لګیا یم اوسه پرې اوس چې ویلوړم یم په دغه هغه باندې ویلوړ یم چې ګوره که د خدمات موقع دغه عوا به مو له راکړه دا دغه عوض به د اسمبلۍ په فلور باندې اوچت کړو. صحیح. قدرمنو د جهانګیر افریدي چې کوم الیکشن کمپین روان دی په دا حواله باندې مونږ د ده چې کوم د جهانګیر کاروان برخه لرونکي کسان دي د کمپین برخه دو حصه دو هغوی خبرې ترې ورو چې هغو څه وایي کم جوش او جذبه او په ولوله باندې هغه په دا الیکشن کمپین کوي بیا به واپس ورځو انټرویو به مخ په وړاندې وځو انشاءالله چې په 8 فروری باندې به جهانګیر افریدي مونږ کامیاب وو. خو د خلق راوتلي دي خپل مطلب دپاره او موږ د قوم د خدمت دپاره خو ډېر راوتلي یو او ټولو خلکو له موږ دا پیغام دی چې په 8 فروری راوځي او جهانګیر ته د خپل ووټ ووهي. ټول قوم دپاره دا ورته موږ عرض کوو سوال ورته کوو منت ورته کوو چې د جهانګیر منډې تلې د چا نه پټې نه دي او د انګوټه نشان دی ګوتبه په دا باندې 8 فروری باندې نر و ښځې راوځو او دا ووټ ورته ولګوو دا موږ تاسو ته خوست دی که د جهانګیر ونه ګټلم موږ به دا منډې خلکو سره وهو تابعدار به وو او تاسو ته موږ د عرض دی چې اوس ته موږ سوادارېږو د زړه نه سوادارېږو او ټول خلک هم وکتل چې څوک خرڅېږي
څوک څه شی کوي څوک څه شی کوي جهانګیر دی والا که په 1 ارب روپۍ باندې خرڅ شي او دا خلک سکیمونه خرڅوي خالقا خرڅېږي تاسو وکتل په وطن طریق باندې و دله ښه حمایت یې وکړو ښه سپورټ یې وکړو چې دا ونه وایي چېرې زه کم برخیل یم یا ملک دین خیل یم دا ټول یو پرېځای دی دا خبره ده چې موږ په ښځو باندې شرمېږو نو دا موږ له پکور دي چې ووځو و دا خپل حق ادا وکړو خو چې خپل زړه نه راووځو و دا سړی موږ مخکې بوځو و کامیاب یې کړو د MP سیټ موږ دغله نن نه مبارکي ورکړو پوه شئ چې ته موږ کامیاب کړلی پوه شوې او په وطن طریق باندې په انګوټه باندې ګوت یې په دا باندې به مهر وهي انشاءالله په 8 فروری باندې به موږ جهانګیر کامیابوو د جهانګیر په قوم کې په افریدي کې انشاءالله خدمات دي او انشاءالله نیکسټ MP به جهانګیر افریدي وي قدرمنو تاسو د ورکرز خبرې واورېدې ډېر په جوش جذبې سره هغه وویل چې موږ الیکشن کمپین راون کړی دی او باقاعده موږ به انشاءالله په 8 فروری باندې جهانګیر افریدي چې کوم دی هغه په PK 71 باندې کامیابوو او هغو یو میسج پیغام هم ورکړو په خپلو خبرو کې چې څومره ولس ته یې غټول ده چې کوم په د 8 فروری په هغه باندې انګوټي چې کوم دی دا د موږ نشان دی او په هغې باندې دوی مهر ولګوي دغسې جهانګیر افریدي موږ سره کامیاب کړي جهانګیر افریدي ته وایي چې آیا ته د کوم ورکرز دي ډېر په جوش ولولا او ډېر په یو منظم طریقه باندې کمپین کوي ته څومره مطمئن یې په ورکرو نه خو بالکل زه که ته داسې وایم چې 100 نه 150% مطمئن یم ځکه چې ډېر په ښکلي انداز باندې لګېدي الیکشن وشو 8 فروری جیت یې توش شو ولې ګټلو ترجیحات یې څه دي څه کول غواړې بوډۍ له خپلې حلقې له ته کوم PK 71 دی کومه محرومۍ خو پکې ډېرې دي خو ته بنیادي ترجیحات کم دي زه هر ځل تللی یم موږ ته د اوبو ډېر دغه شوی دی چې موږ ته د اوبو ډېره مسله ده په اوبو باندې بل تعلیم چې کوم په تعلیم باندې او د دا کې چې وکس ډېر هغه دي نو لکه د مو په ډېرو هغه باندې هغه دي خو څو شیدونه مې ته وښول چې په صحت شو په دا باندې د موږ به ترجیحات وي انشاءالله زړه خو غواړي چې هر شی پکې وکړو خو په دا کې خو به ورته ناکوم چې ټول خو کېږي نه خو نو په دا باندې دغه ځکه چې د موږ لکه ډېره پسمانده پته شوې ده او ډېره هغه پته شوې ده مخکې چې څوک کوم د مو دغه تېر شوي دي نو هغه هم پکې داسې کورونه نه دي کړي چې اجتماعي کورونه یې کړي وي صحیح دغې وجې نه هر څه چې کوم دی وروسته پاتې شوي دي دلته کې یو شی بل هم دی په دا الیکشن کې روان دی چې خلک دا ډېر وایي اکثر له کینډیډیټ هم ځینې ځینې موږ ولیدل عام خلک هم دغه خبره بار بار ډېره کوي دا قبیله پرستي خبره روانه ده چې یارې مطلب دا ټولنکۍ قبیله او دا قبیله او دا به دغه له وټ خپله قوم نه وټ مه وباسو دا حواله ته څه نظر دی او څه ورته وایي دا خو به زه داسې وایم چې که په د قبیله یا په دا په قوم پرستي باندې کېدلی نو زه چې سجګل صاحب بیا د جمرود نه دلې نه وای راوختی سجګل صاحب د جمرود نه راووخت او خیري بونډې نه راغی ځکه چې زموږ په خیري بونډې پراته یو نو دا جمهوریتي عمل دی په دا کې خو اول دا په کور نه دي ځکه چې وره بس قوم پرستي دا پکې نه دي کول په کور او دغه ته خو زه هم نشم ځکه ویلی چې اوس زموږ سهار یو قوم پروت دی نو دا نه چې زه خپل قوم کوم نو دا نور قومونه د موږ سبا د حلقه کې روڅي نور د کومه حلقه چې راغله نو زه د حلقه ټول قوم ګڼم که هغه اکوخیل دی که هغه کمبرخیل دی که هغه څخاخیل دی که هر یو قوم دی زه دا په یوه هغه باندې ګڼم بهترین ته وایې چې مطلب موږ یو افریدي یو صحیح ډېر ښه میسج یو ښه ښه پیغام دی دا مرته وایي په اخره کې چې کوم خلک پې تو سلیکټ کوي ټوله به ووټ تېر کوي تا به یې سیملې له رسوي سیملې په طور به ته بیا دو مسالې هایلایټ کوي او حل کوي هغو له څه ویې غواړې کوم میسج ورکوي کوم پیغام ورکوي هغو ته دا وایم چې انشاءالله په 8 فروری باندې لکه تاسو څنګه ویل د موږ انتخابي نشان انګوټ چې د ګوتې چې یو ښکلی نشان دی په لوس باندې په لوس باندې لګېدلی یم نو ټولو ته دا ویو چې په 8 تاریخ باندې په دا باندې مهر وهو انشاءالله چې دا زه به سکاول کوم زه به څه شی ته خو چې دا به ورته کوم خو دا به سکاول کوم چې که دا خدمات مقام ورته میلاو شوه نو بیا به په ور پسې د ګرځېدو کامپین سیستم به د منه وي انشاءالله چې دا خلک به مدمره مطمئن کړي وي چې دا به موږ له وټ په خپله راکوي داسې کورونه به پکې زه کوم قدرمنو د جهانګیر افریدي خبرې تاسو واورېدلې او یقینا چې دوی ډېر په شارټ ټایم کې چونکې وخت هم سره کم و ډېر په شارټ ټایم کې موږ سره خبرې اترې وکړې خو دغه ټوس خبرې وکړې چې که چېرته مولا موقع میلاو شوه نو بیا به دا نه چې زه به کمپین کوم زه به بیا ووټ غواړم بلکې دومره څه به کوم چې خلک پې موله په خپله ووټ وکوي او په خپله سلیکټ کوي قدرمنو په بل پروګرام کې به د نوي کینډیډیټ سره په نوي موضوع سره د الیکشن کمپین په حواله باندې بیا حاضرېږو تر هغه وخته پورې خپل ملګري خادم افریدي له ورکو اجازت دلی الله پامان